د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ده. نن چهارشنبه د تلیا د میزان د میاشتې 13مه د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سهیل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د ټاپي پروژې د عملي کار پر چټکتیا خبرې وشوې. لوګر کې د ترافیکي پیښې له امله 12 تن ته مرګ ژوبله وخته. کندوز ولایت کې د 15 ولایتونو ترمنځ د فوټبال سیالي پیل شوې. او د کیم جونګ اون ګواښ شمالي کوریا به خپل دښمن ته اټومي ځواب ورکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ټاپي پروژې د عملي کار پر چټکتیا خبرې وشوې. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدری د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس مراد امانوف او د ترکمن ګاز او ټاپي شرکتونو له تخنیکی ټیمونو سره کتلې دي. د قانون او پټرولیم وزارت په خبره شوی خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو لوري د ټاپي ستري پروژې د عملي کار په چټکتیا د کمپنو جوړول، سیمه‌ییزو خلکو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو، افغانانو ته د تحصیلي بورسونو برابرول، په هرات ښار کې د غازونو د ویش شبکې د جوړولو او د ځمکو د استملاک د پاتې چارو په اړه خبرې کړې دي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ټاپي پروژې اجرایي رئیس ته ډاډ ورکړی چې دغه وزارت د یادې پروژې د چارو د چټکتیا په برخه کې هر راز همکاریو ته چمتو دی. لوګر کې د ترافیکي پیښې له امله 12 تن ته مرګ ژوبله اوښته. د لوګر پکتیا پر لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې د رامنځته کېدو له امله 12 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرچینې باختر اژانس ته ویل چې د لوګر پکتیا پر لویه لار د تیرې په سیمه کې 2 موټرو د ټکر له امله یو تن مړ او 11 نور ټپیان شوي دي. د یادې پیښې اصلي علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. کندوز کې د 15 ولایتونو ترمنځ د فوټبال سیالي پیل شوې. د کندوز د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د 15 ولایتونو ترمنځ د فوټبال سیالي پیل شوې دي چې 15 ورځې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان او بامیانو ولایتونو لوبډلې برخه اخلي چې 15 ورځې به دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د دې سیالیو موخه د ځوانانو هڅونه او د شمال په کچه د اتلې لوبډلې پیژندل دي. د سیالیو ګډونوالو هم د دې سیالیو له پیل څخه خوښي څرګنده کړې او دا د فوټبال د ودې لپاره یو اغیزمن ګام بللی دی. ورته مهال د جنوب زون په کچه په هلمند ولایت کې د 15 ولایتونو ترمنځ د فوټبال سیالي هم پیل شوې دي. او د کیم جونګ اون ګواښ شمالي کوریا به خپل دښمن ته اټومي ځواب ورکړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل هیواد په ملي دفاع پوهنتون کې د وینا پر مهال ویلي چې پر جنوبي کوریا د برید پلان نه لري، خو د خپل پوځ پر پیاوړي کول